دا به تر څو پورې دا حالت وساتي. هغه پوځ په 5 جنگونو کې 15 ځله مات شوی. ځینې مسایلو د ورکولو دپاره ولس عامه ذهنیت اغوا کړي. لکه اوس د بلوڅانو موضوع ده، د هغوی مدني غوښتنې دي. بلوڅان تروریستان نو فلسطینیان به ولې نه تروریستان؟ د پاکستان تر واک لاندې قومونو سره د پاکستان جګړه ده. 25 تنه د پوهنتون یا د یونیورسيټي هغه تنکي ځوانانو لاشونه غورځېدل. تا نه نور حقوق نه غواړو. که په افغانستان کې دښمن وي که نه وي، خو یو خیالي دښمن ځینې جوړوي. موږ چې څه غواړو هغه کوم ترهګریز هدف نه دی. د پاکستان له مخه هم آزاد بلوچستان او پاکستان راغلی د قبضه کړی ده. پاکستان کمزورې ملا دغه بار نشي اوچتولی چې بلوڅان په دې پنجره کې وساتي یا په دې قبضه کې وساتي. باید قیمت ورکړي. نور قیمت د پاکستان په جیب کې نشته. د بلوڅانو داعیه تاواني کولی شي. د پاکستان صفه بیا خلاصه ده، هیڅ شی نشته. خو که پښتانه په خپل زور باندې پوه شي، بلوڅانو پښتنو دواړو دا اراده کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عبد احساس یم. په نن بحث کې پر دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان په اسلام آباد کې د وروستیو بریدونو نه وروسته سیاسي منطق څه ډول و. همدارنګه د بلوڅانو د ازادۍ غوښتنې مبارزې ته چې کومه لهجه کارول کیږي د پاکستان په رسنیو کې، همدارنګه د دوی د سیاسیونو او د پوځي نظام لخوا چې کوم د ترهګرۍ نوم ورکول کیږي او لا هڅه کیږي چې د بلوڅانو د ازادۍ مبارزه په ترهګریز عمل باندې بدله کی یا نړۍ ته د یو ترهګریز عمل په توګه وښيي. د بلوڅانو د ازادۍ مبارزه څه ډول یو مبارزه ده، څه ډول شروع شوې، په کومه روحیه شروع شوې، په داسې حال کې چې نن تازه بلوڅانو خپل هغه د یو آزاد بلوچستان د قانون په توګه یا د یوې اعلامیې په توګه باندې خپل یو قانون هم شیر کړی دی. همدارنګه د پښتنو مبارزو ته د بغاوت او نور نمونه چې ورکول کیږي، په دغه مسایلو باندې د چارو څارونکو همدارنګه د پښتونستان او بلوڅانو په ژوند د دوی په مبارزو باندې د غنو مقالو او لیکنو مالک خبریال او لیکوال ښاغلی عصمت قانی را سره ملمه دی. قانی صاحب، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. خدای مو راوله ژوند. قانی صاحب، له دې راپیلو چې په اسلام آباد کې د وروستي برید نه وروسته د پاکستان د سیاسیونو او نظامی مشرانو منطق څه ډول و، سیاسي منطق د دوی هغه بریدونه چې په اسلام دغه برید چې په وروستي په جماعت کې د اهل تشیع په مسجد کې تر سره شو او د هغې نه سمدستي وروسته کوم دریځونه ونیول شو، دغه دریځونو ته په څه سترګه باندې ګورئ؟ سیاسي منطق یې څه ډول و؟ عابد جانه، لومړی خو ما سلام ستاسو درانه متعلقین اوریدونکي او تاسو پورې دغه ستاسو د میډیا د ګروپ ته اړونده کارکوونکو ټولو ته ورسیږي. پاکستان بدبختانه داسې نه دی چې د همدغه منطق یو 15 کاله مخکې کارولی ده. د پاکستان له تولد څخه تر اوسه پورې تقریبا 88 کاله کېږي یا څه کم 80 کاله کېږي، دغسې په لوټکن د 80 کاله کېږي. همیشه د دوی اسټبلیشمنټ، د دوی پوځ او د دوی د داخلي ستونزو د دغه منطق دا و چې دا هندوستان کوي، دا خارجي کوي او دا پلاني کوي. او همیشه پاکستان په داخل کې هغه کوم نیټورک چې دی، د امنیتي نیټورک یا رفاهي نیټورک یا د حکومت خدمات یا د دولت خدمات، دا ټول د پوځ د خوا داسې قبضه شوي و چې د خلکو لخوا به له دولت سره یا له دغه کمپنۍ سره یا دغه پاکستان سره د یو سټیټ په توګه باندې دوی ورباندې منلی و. د دې څخه به د خدماتو توقع کېدل او همدغه پوځ به و، همدغه هغه به کولی شي خارجي دښمنان دي و، داخلي دښمنان دي و، هغه دښمنان دي. تر اوسه پورې پاکستان همیشه د خپل بام واوره په دا 88 کاله کې د نورو بامونو ته ودغه کړې ده او دا د دې اساسي منطق ده. که موږ د پاکستان حکومت بېلابېل ادوار وګورو یا په دغه پورې د دې د اسټبلیشمنټ هغه حالت وګورو، نو بار نړیوالې ټولنې دا د یو فیل سټیټ په توګه باندې یا د یو ناکام دولت په توګه باندې تبلیغ کړی ده. هغه دغسې تقریبا په دغه 80 کاله کې څه کم 80 کاله کې 4 پوځي واکمنو باندې 10 کاله دغه ورباندې کړی ده، حاکمیت ورباندې کړی ده. او دا اوس هم تقریبا حاکمیت د پوځ په لاس کې دی او پوځ هغه اداره نه ده چې هغه ملکي خدمات په هغه اندازه باندې چې مدني ارزښتونه، سیولایز کلچر
یا په اصطلاح باندې متمدن حیثیتونه د هغوی غوښتنه کوي. هماغه خدمات د پاکستان د دولت په توګه، د پاکستان د ریاست په توګه، د پاکستان د مملکت په توګه پاکستان خلکو یا ولس ته عرضه کوي. د دوی همیشه دغه دا اوس د خپل بام واوره په نورو واچي، همیشه هغه پجایي چې د دوی د داخلي ډیکټیشن یا په اصطلاح د دیکتاتوري د هغه بد نوعیت له بد نه رازېږېدلي حوادث دي، هغه نورې نړۍ ته متوجه کوي، نورو خلکو ته متوجه کوي. همدا اوس د انډیا مداخله ډېره دغه کوي، خو د انډیا مداخله په قصور کې نشته، په واګه کې نشته، په ګجران والا کې نشته، په فیصل آباد کې نشته، په دغه کې دا مداخله راولاړېږي چېرته ده؟ په پاړه چنار کې ده، دا مداخله په واڼه کې ده، دا مداخله په ژوب کې ده، دا مداخله په مومندو کې ده، دا مداخله په باجوړ کې ده. یعنې سړی حیران پاتې شي څرنګه هندوستان له هغه ځایه څخه راسي، له د سمندره راتېر سي، له پنجابه یا له پنجابه راواوړي او دلته د افغانستان په سرحد کې د مداخله وکړي. دا یعنې د تحیر او د تعجب وړ ده. په دغه باندې همیشه د دوی منطق دا وي چې د خپله بې کفایتي، خپله ناراستي او د خپل بد نیټورک یا په اصطلاح د پاکستان د عامو خلکو د زبېښلو د حالت داسې کړي چې دا یو خارجي ابعاد ورکړي، خارجي لکۍ ورکړي، د مداخلاتو لکۍ ورکړي. او دا د پاکستان همیشنی منطق و او دوی په دغه منطق باندې استواره و. همیشه دغسې حوادث خپله د پاکستان د تروریزم د تقویت لپاره کړي دي، تر څو باندې همدغه تقویت د یو پروژوي شکل باندې د خپل معیشت په یو حالت باندې بدل کړي. همدغه مسله قانع صاحب، دلته کله چې په اسلام آباد کې وروستۍ پیښه وشوه، د دې نه وروسته ډېر د پاکستان نه داسې غږونه راپورته شول چې دغسې پیښې د ځینې مسایلو د ورکولو دپاره، د خلکو د خاموشه کولو دپاره، د خلکو د فکر نه د یو بلې موضوع د لرې کولو دپاره، او همدارنګه یادونې وشولې ځینې تحلیلونه د ځینې رسنیو ریپورټونه یا ځینې غږونه داسې وو چې د بلوچستان د پیښې یا د بلوچانو د پاڅون یا د بلوچانو د یو لوی اقدام په وړاندې دا یو بل ګام و چې واخیستل شو چې د پاکستان د ولس د ذهن نه دغه خبره لرې کړي یا د میډیا د پردې نه دا خبره د بلوچستان لرې کړي. ستاسو چې د خبریالۍ یو اوږده تجربه ده، د لیکوالۍ یو اوږده تجربه ده او رسنیو سره د پاتې کېدو یو اوږده تجربه ده، دغسې مسایل تکرار شوي دي یا دغسې مسایل بار بار د ځینې هدفونو دپاره تکرار شوي دي یا ثابت شوي دي وروسته بیرته چې دغسې پیښې په لوی لاس باندې رامنځته کیږي او ځینې مسایلو د ورکولو دپاره، یعنی د ځینې فکرونو د ختمولو دپاره یا د ځینې مبارزو د کمرنګه کولو دپاره؟ بالکل. موږ د پاکستان د حکومت هغه اقدامات چې دوی غواړي تقریبا د ولس عامه ذهنیت اغوا کړي یا یو بل سمت سو ورته ورکړي یا یو بل جهت ورته ورکړي، دا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو په دفتر کې یو خاصه دغه لري، شعبه لري، په دې باندې کار کوي. موږ تاسو داسې ډېر دغه ولیدلو چې په پاکستان کې د راولپنډۍ د اوجړي کیمپ یا اوجړي کیمپ کار څنګه دغه وه چې افغانستان ته وسله راتلله او هغه کې یو ډېر بد دماغه وسوله، یو ډېر بده چاودنه وسوله. دې چاودنې ډېر قوي ابعاد درلودو. دغه د اوسني صدر اعظم چې د څو موده مخکې د نواز شریف سره دغه خاقان عباسي د دې پلار پکې مړ شو او ډېر خلک نور پکې له منځه ولاړو. خو دا حادثه په پاکستان کې ډېره بده حادثه وه، یا په اصطلاح باندې اسلام آباد کې په دا دواړو ښارونو کې چې راولپنډۍ او اسلام آباد د په دې کې ډېر تلفات واړول او عامه ذهنیت ټول پر دغه پیښه باندې دغه څه بولي متمرکز شو. خو د دغه تمرکز د لرې کولو لپاره کوشش وکړو چې د څو ښارونو کې پرله پسې داسې دغه وکړي چې چاوده دې وکړي تر څو پورې دغه چاودنو په وسیله باندې عامه ذهنیت بلې خواته واړوي. چې په هغو چاودنو په نتیجه کې بیا یو وخت په پېښور کې یو پولیسي افسر پیدا سو. هغه راته وایي چې یاره تاسو موږ ته دا د پاکستان د پوځ د موټرو یا د کانوایګانو یا د دې د تلاشي دغه راکوي، اجازه راکوي، که چېرته بیا په دې ټول پاکستان کې دغه وشوله چاودنه وشوله راسئ ما اعدام کوي.
هماغه پولیسي افسر یې بیا راولاړ سي 4 ورځې وروسته وویشتی. یعنې دغسې حوادث دې دغه کېږي چې دوی یو لوی مسلې څخه توجه اړوي، په خپله باندې بمونه چوي، په خپله خلک وژني، په خپله د قتل واقعات دغه کوي، یا په اصطلاح باندې په لویو جلسونو باندې بریدونه کوي. د دې خپله دغه ده، په پوځ کې یو ګروپ دی یا په استخباراتو کې یو ګروپ دی، د استخباراتو یوه خاصه شعبه ده، او همدغسې دا په هغه طرز باندې دغه ټولې پېښې دغه کېږي کوم چې انګریزانو د هند په نیمه وچه کې تجارب ترلاسه کړي دي. انګریزان هم پوځي حاکمیت چلولو، د ډنډې حاکمیت یې چلولو، نو د هغه ډنډې د حاکمیت په څنګ کې ځینې تجربې هم درلودلې چې له دې خلکو سره موږ څنګه کولی سو، څنګه یو عام ذهنیت چې د حکومت یا په اصطلاح باندې د اسټبلیشمنت هغه رسوا حالت ته متوجه سوی، له دغه رسوا حالت څخه موږ دغه ذهنیت منحرف کړو، او د دغه ذهنیتي انحرافاتو لپاره دوی تقریبا ډېر په مهارت سره کار کوي او په ډېر مهارت سره لوبه کوي، او د دې لوبې ډېر قوي تجارب هم لري. همدغه لوبه د هیوادونو سره هم کوي که یوازې د خپل ولس سره روانه؟ بالکل موږ له افغانستان سره هم دغسې لوبې کړي دي، له دغه سره یې کړي دي. یعنې د دوی حیثیت هم دغه دی، یو پالیسي چې هغه استقلالیت ونه لري. که دوی خارجي پالیسي د بهرني په اصطلاح باندې د بهرني اړیکو لپاره ملکي دغه نه لري، یا په اصطلاح باندې ملکي و سیولایز شکل نه لري. همیشه دا د پوځ د استخباراتو یو دغه ده، برخه ده. نو د دې په ځای باندې چې یو دغه د یو د اړیکو اصول په پام کې ونیول شي، او د په اصولي شکل دغسې هغه په پوځي دغه کېږي، او د همدې لپاره دوی کوشش کوي چې بیا هم دغه وکړي. یعنې تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ خارجي پالیسي، خصوصا د سیمې په باره کې دوی کشمیر ورته وایي، یا د افغانستان پالیسي قطعا د پاکستان د خارجه وزارت په واک کې نه ده، او دا فقط د ISI په دغه کې ده. او هر حکومت چې راځي، ملکي حکومت چې راځي، همدغه ورته ویل کېږي چې تاسو به د افغانستان په پالیسي کار نه لري، او تاسو به د کشمیر په پالیسي کار نه لري. دغه دوه داسې پوینټ دي چې دوی همیشه د خپل پوځ لپاره د امرار معاش یو لارې ټاکي، پروژې ټاکي، یا په اصطلاح باندې خپل حیثیت، پوځي حیثیت چې موږ مجاهدین یو، او دا د پاکستان ساتو دونه دغه د له ځانه څخه اته ځله زیات قوي دښمن سره مخامخ کیږو، او دا کوو د پاکستان جغرافیه مو ساتلی دی، د پاکستان بیرغ مو ساتلی دی، او د پاکستان یعنې د دې په خاطر باندې چې پوځ د یو قوي قوت په توګه، د یو حاکم قوت په توګه، د یو مسلط قوت په توګه، د یو مالدار قوت په توګه، د یو شتمن قوت په توګه باندې پاکستان په دغه باندې حاکم واوسیږي، د پاکستان پر سرنوشت باندې برلاسی او مسلط واوسیږي. نو د همدې لپاره د افغانستان هم یو دغه جوړه کړې ده. که په افغانستان کې دښمن وي که نه وي، دوی خو یو خیالي دښمن ځینې جوړوي. که هند د پاکستان دښمن وي که نه وي، خو دوی یو خیالي دښمن ځینې جوړوي، تبلیغوي، په میډیا کې تبلیغوي. سیاره ولا دغونه بودیجه پوځ ته، نیمه بودیجه پوځ ته، او دا دفاع خو ډېره ضروري ده، او زموږ خو داسې شهیدان دي، او دا خلک په دغه باندې سر یې په لاس کې نیولی ده، او د پاکستان خلک یې باید مرهون واوسېږي، او د دې خلکو دغه وکړي، مرهون ملت واوسېږي چې دا دومره غټ پاکستان ساتي. او په اصلا کې دوی پاکستان نه ساتي، دوی فقط انګریزانو په یو کمپنۍ په توګه حاکم کړي دي. همدا اوس که چېرته د انډیا په دې باندې برلاسی شي، په دې باندې توان ومومي چې د پاکستان په یوه ورځ کې له منځه یوسي، دا هندوان د پاکستان له منځه نه وړي، او برعکس د پاکستان د ساتلو لپاره کوشش کوي، او پاکستان یې په دغه شکل باندې ساتلی دی، ځکه دغه پاکستان څخه دوی خطر نه ویني. له دې پاکستان څخه دغه نه فقط یو وړه ترهګري باندې اخته دي، او دغه هند په همدغسې حالت کې کوشش کوي چې خپل مالی نیټورک پیاوړی کړي، دوی په سیمه کې صنعتي نیټورک پیاوړی کړي، او دوی د یو اسیایي اقتصاد په توګه باندې هغه لارې چارې طی کړي په اسانه سره چې د هغې په وجه باندې له چین سره سیالي وکړي. یعنې پاکستان د هند لپاره سیال هم نه دی. یعنې که د نن وغواړي پاکستان د هندوستان وغواړي، سبا ته پاکستان د ژوندی تېرولی شي، پرته له یو غړپ اوبو څخه چې خولې ته یې واچوي، دغه کپسول چې سړي همداسې خپلو لاړو باندې تېر شي او معدې ته لاړ شي. او د پاکستان تېرول د هندوستان لپاره همدومره اسانه ده چې یو کپسول سړی د ناړو په زور باندې تېروي. یعنې اوبه هم نه غواړي، یو غړپ اوبه پسې وکوي. ولې خو د دې لپاره دغه ده،
نړیوال توافقات وجود لري. تر اوسه پورې هم د برټانیې حکومت د پاکستان خاوره یا د پاکستان ریاست خپل ملکیت بولي. تر اوسه پورې هم پاکستان یو غلام ملک دی. د دوی هغه اقدامات چې یو مستقل سټیټ، یو مستقل مملکت د خپل معیشت، د خپل اقتصاد، د خپل ډیپلوماسۍ، د خپل لو خلکو د رفاه، د خپل حیاتي پروژو د میگا پروجیکټونو لپاره کوي، هغه پاکستان نه کوي. هغه فقط یو پوز ته په لاس ورکړی د پوز څه کوي، یوټیلیټي سټور چلی، کله پوزي سیمنټ تولیدوي، کله واشنګ ماشین تولیدوي، هغه خرڅوي په مارکیټ کې، کله یې صاحب من یعنې تر دې اندازې پورې چې د کورکمنو د کټوۍ د داروګانو کاروبار هم د پاکستان پوځ په خپل لاس کې اخیستی. قانع صاحب همدغه مساله ده کوم چې تاسو وایي چې د سیاستونو مسله دغه سیاستونه په یو حلقه کې بندي، خو خلک مذهبي ګوندونه کې دي که سیاسي ګوندونه دي که دلته اوس هغه ولسي سیاستونه دي، ستاسې په نظر باندې د اوسني عصر د دغه ټکنالوژۍ د دغه حالاتو دغه د انساني تقاضاو د بدلیدو د لوړېدو دغه ټولو حالاتو ته په کتلو سره پاکستان نور توانېدلی شي چې دغه حالات همداسې په کنټرول کې وساتي؟ لکه اوس د بلوڅانو موضوع ده، د بلوڅانو غوښتنې دي، د هغوی مدني غوښتنې دي، د هغوی سیاسي غوښتنې دي، د هغوی هغه حقوقي مسایل دي. خو دغه حالت چې څنګه تاسې تشریح کړ، په همدغه حالت باندې دوی دغه سیاستونو ته دوام دی، قدرت ته دی، واک ته دې ته دوام نور ورکولی شي، دغه حالت همداسې ساتلی شي، یا د دې وخت د تقاضاو مطابق دوی کولی شي چې همدغسې د حالات وساتي؟ عبیده ګله، دا پاکستان چې دا څه کم په لوټه کم 80 کاله ساتل شوی ده، امریکایي پروژو ساتلی ده، یا پاکستان په یو دغسې اقتصاد باندې معتاد شوی دی. د پاکستان اعتیاد اوس په داسې چې پردي استخباراتي پروژې واخلي، یو څه کمیشن و بیا همغه باندې خپل خلک یا پردي خلک ووژني او په دې باندې امرار معاش وکړي. د افغانستان جنگ په 1980 کال څخه وروسته په 1980 کال په لسیزه کې د دوی لپاره یو ډېر طلایي چرګه وه چې د دوی لپاره هره ورځ به دوې د سرو زرو هګۍ ورته اچولې. نړۍ دلته راباته وه، عربي نړۍ پانګه وه، امریکا راتلله، د روسو د امریکا سره برخورد په دې سیمه کې، او پاکستان باندې د زرو یو داسې ناوره پرته وه چې دغه په مسلسل توګه په د پایپ لاین کې سره زر و طلا ورته رابهېدله، او پاکستان هغه څه وکړله چې دوی فکر وکړو چې دا به نو تر قیامته پورې داسې وي. بیا وروسته همدغه مسله امریکایانو د تروریزم ضد جګړه کې دغه واچوله، بیا هم پاکستان یو گزاره وکوله. بیا دغسې یو حالت په تاریخي لحاظ چې پاکستان ته داسې پروژې راوړي نه رامنځته کېږي. مجبوره دی پاکستان خپله دغه وکړي، او خپله دا کفایت نه لري، دا درایت نه لري. دوی یو طفیلي اقتصاد باندې، جنګي اقتصاد باندې معتاد شوي دي. یعنې په اصطلاح لکه یو یورویني چې یوروین څکوي او د یو وخت لپاره دغه کېږي، خوند اخلي له نشې څخه، دوی هم په دغسې یو معیشت باندې معتاد. اوس ورته نور د دې زمینه مساعده ده چې نور همدغه پالیسي مختوي سي. دا رقم نیابتي جنګونه د نیابتي جنګونو لپاره اجرتي قاتل ته ضرورت نه لري. امریکا خپله سیمې ته راغلې ده، په افغانستان کې قوي استخباراتي حضور لري، په دې سیمه کې استخباراتي حضور لري، تمرکز یې په دغه باندې دی، په اروپا، شرقي اروپا کې او پر ایران باندې. پاکستان ته اوس څوک دی، یعنې بالکل هغه زموږ ستاسو په دغه کې به ورته ویل چې خو دا کلمه ډېره بده کلمه ده او دا ستاسو فوراً ده. خیر زه به له دې نه تېر سم. فقط دوی څخه یو دلال جوړوو، اوس هغه دلالي دغه نه ورکوي، حیثیت نه ورکوي، هغه د دلالي کفایت په پاکستان کې نشته. اوس پخوا خو دا کفایت به یو سبب کیو په دغه باندې، لیکن اوس هغه خپله باندې په هغه سیمه کې موجود دي. نو امریکا خپله شته په شرقي اروپا کې، عملاً له اروپایي ټولنې سره ښکېل ده، او د ایران په برخه کې تقریبا د ایران هغه نیابتي کمربند چې په خلیج کې جوړ کړی و، هغه کمربند یې مات کړی ده. په لبنان کې، په سوریه کې، په عراق کې د ایران هغه حیثیتونه چې وو هغه له منځه تللي دي، او ایران په خپله له یو مشکل سره مخامخ دی. په لحاظه امریکا کولی شي د منځني ختیځ لپاره خپل پروګرامونه په خپله باندې عملي کړي، پاکستان ته ضرورت نشته. نو دغه مملکت نشي کولی چې بیا هم د مزدورۍ یا د پراکسي
وژنو لپاره پروژې ترلاسه کړي. قانع صاحب څنګه چې تاسو بحث وکړ چې په نړیوالې لوبې بل خوا تللي دي د امریکا حضور په هره سیمه کې چې چېرته ضرورت لري هلته شته دی، چېرته چې نوې لوبې غواړي هلته هغوی عملا حضور لري، هلته عملا هغوی لګیا دي او په هغې کې پاکستان هغسې رول نشي ادا کولی کوم وخت کې چې دوی ته ضرورت و. خو په پاکستان کې یو بله مسله ده چې د پاکستان تر واک لاندې قومونو سره د پاکستان جګړه ده، که هغه یو خوا نه بلوچ دي، بله خوا نه پښتانه دي، د سند موضوع هم ده، د کشمیر موضوع هم ده. دغه ټول قومونه هم نور د دې سیاستونو نه په تنګ راغلي دي او د دوی سره په یو ډول باندې د پاکستان جګړه ده. که په لنډ وخت کې د بلوچو موضوع ته راشو، په دغه مسایلو کې د دوی مخکینی ملګري یا د پاکستان پخواني ملاتړي د دوی سره ملاتړ کوي یا په دې موضوع کې د دوی سره دي یا د دغه قومونو په مقابل کې ورسره دي؟ ګوره یو دغه نړۍ اوس داسې شوې ده چې تقریبا په یو بیل د مفاداتو یو بیل ډګر ته لېږدول شوې ده. پخوا نړۍ دو قطبي وه، بیا یو قطبي شوه، اوس کېدای شي څو قطبي شي. پاکستان که چېرته خپل ځان یا خپل حیثیت د نورو خلکو د مفاداتو په قیمت وساتي، یا د امریکا د مفاداتو په قیمت وساتي، یا د چین د مفاداتو په قیمت وساتي، یا په سیمه کې د اروپا د مفاداتو په قیمت باندې ځان وساتي، دا قیمتونه نور د پاکستان د ساتلو توانمندي نه لري. هغه قیمتونه په خپله د خپلو مفاداتو تابع دي او د هغې د مفاداتو حکم دا دی چې په دې سیمه کې مستقلې ګټې ولري او د مستقلو ګټو لرلو لپاره پاکستان یو جرثومه ده یا په اصطلاح باندې په جراثیمو لړل شوې ټوټه ده. امریکا زه فکر کوم چې چین غواړي په یو نوي اقتصادي بهیر کې د پاکستان له لوکیشن یا موقعیت څخه منځني ختیځ ته د تېرېدو لپاره استفاده وکړي او دې لپاره امریکا نه غواړي. که امریکا وغواړي پاکستان د خپلو ګټو لپاره وساتي، باید د چین له منګولو څخه وخیږي، او که چین وغواړي چې پاکستان په خپله ګټه باندې استعمال کړي، باید د امریکا په تقابل کې ولري. دلته دغه د تقابل سیاست په خپله د پاکستان د کمزوري حیثیت دغه توانمندي نه لري، یعنی د پاکستان کمزوري ملا دغه بار نشي اوچتولی، د پاکستان کمزوري اوږې دا بار نشي اوچتولی. له بله خبر دغه دی چې په سیمه کې پراته قوتونه دي، پښتانه نور تر هغه حالته رسېدلي دي چې په دغه سټیټ کې نه ځان ویني، نه خپل حقوق ویني، بلکې نه داسې ځان او حقوق نه ویني او د خپلې آینده لپاره تر ټولو بده سنګر دوی ویني چې زموږ د اولاد قتلونه پکې کېږي، زموږ معیشت پکې قتلیږي، زموږ ابرو پکې له منځه ځي، زموږ حیثیتونه پکې. هغه د پاکستان پښتانه دي، هغوی قطعا د دغه سټیټ یا د دغه دولت پر وجود باور نه لري. تاسو به څو موده مخکې د منظور پښتون خبر اورېدلي، هغه نه بلکل دا وویل چې یاره نور زه د حقوقو خبره نه کوم، حقوق ما ته مه راکوه، نور حقوقو دغه نه یم، زه مالک یم، له ما سره یا له پښتنو سره به نور تاسو زه په پارلماني سیاست باور نه لرم، یعنی په هغو ادارو باور نه لرم چې هغوی غواړي پاکستان وساتي، یا هغه ادارې چې پاکستان په خپل وجود کې راټول کړي، زه له هغوی سره نه یم. قانع صاحب همدغه مبارزې یعنی زه د پښتنو برخې ته هم راځم، همدغه مبارزې چې نور موږ د حقوقو د غوښتل تا ته دعوه نه لرو یا تا نه نور حقوق نه غواړو یا نور تا ته د دې سوال نه کوو چې موږ ته زموږ حقوق راکا، زموږ حق راکا، زموږ د هغه شتونه لاس پورته کا. د بلوچستان موضوع همداسې د بلوچستانو سیاستونو د دوی دغه مبارزې څه تغییر کړی؟ تاسې په لسیزو دغه مبارزه تعقیب کړې ده. د بلوچستانو مبارزې اول د اوس وخت او د تیرو لسیزو نه د دوی مبارزې څه تغییر کړی؟ د دوی د مبارزې رنګ څومره بدل شوی دی او د پاکستان وجود څومره ننګولی شي؟ په دغه مبارزه باندې پخوا اعتقاد 100% و د بلوچستانو په دغه کې، یعنی د بلوچستانو په ټولنه کې
نن دغه باور په 100% ته راغلی دی. هر بلوچ په دې باور لري چې له پاکستان سره ګزاره نه کیږي او باید په توره باندې حساب ورسره وکړي، د ټوپک په شپېلۍ خبره ورسره وکړي، د سنګر کې خبره ورسره وکړي. نور له پاکستان سره د حقوقو د غوښتلو معامله شاته تللې ده، بالکل شاته تللې ده، بالکل شاته تللې ده، داسې پټه شوې ده. نور د پر بلوچستان پر سواحلو د بلوچستان پر وسایلو باندې د بلوچو د مالکیت د حق لپاره جنگ یو جهاد دی، یو مقدس جهاد دی، یو پاک جهاد دی، د الله په نسبت باندې د بندگانو په نسبت باندې د حق جهاد دی. هغه څوک چې په خپل مال او په خپل مالکیت په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی، او دا یو قرآنی خبره ده، دا یو حدیث ده، د حدیث هم تاییدوي، قرآن هم تاییدوي، د دین ټول اساسات دا خبره ده چې څوک د خپلو مال، د خپل جایداد، د خپل ناموس د حفاظت لپاره ووژل سي هغه شهید دی. او بلوچانو نوره ګناه نه ده کړې. هغې وایي چې زموږ وسایل، زموږ سواحل، زموږ خاوره، زموږ معدنیات زموږ دي، او په دې باندې موږ خپل شریفانه هغه حق چې خدای را کړی دی، هغه حق چې فطرت را کړی دی، هغه حق چې زموږ نړۍ مني، په هغه حق باندې خپله قبضه غواړو، خپل حاکمیت غواړو، خپل تسلط غواړو. دې ته آزاد بلوچستان وایو. او آزاد بلوچستان لپاره هغوی منشور دغه کړی دی، یو مترقي منشور، یو مدني منشور، یو انساني منشور، یو بشري منشور چې تقریبا د یو اساسي قانون شکل لري، له د یو آیین شکل لري، چې هغوی وایي چې موږ یو سټیټ اوسیږو، یو مملکت اوسیږو، یو دولت اوسیږو، له ټولې سیمې سره دوستانه اړیکې لرو، په داخل د هیواد کې لیبرل سیاستونه تعقیبوو، او د بلوچستانو حقوقو ته درناوی کوو، د ښځو د نر حقوق سره برابر دي، د اعدام سزا له منځه تللې ده، او وغیره وغیره. یعنې په کاملا ما دغه منشور ولوستی چې یو ډېر قوي منشور، یو ډېر کارآمد منشور، او په د نننۍ نړۍ له مقتضیاتو سره یا له غوښتنو سره یو هماهنګ منشور و. قانع صاحب، د همدغه منشور خبرې ته زه راتلم. بلوچستان به وکولی شي چې د خپل دغه منشور په خپرولو سره د پاکستان دغه ادعا، د پاکستان د پوځي مشرانو، د دوی د سیاسي مشرانو چې د بلوچستانو د ازادۍ غوښتنې مبارزې ته د ترهګرۍ، د وسلوالو اعمالو، یا د مختلف نمونه چې ورکول کیږي، او هغه نمونه چې هغه په نړۍ کې بدنام نمونه دي، په دغه منشور خپرولو سره به بلوچستان وکولی شي چې د پاکستاني رسنیو، د پاکستان د سیاسي مسؤلینو، د دوی د نظامی مسؤلینو د خولې دغه خبره بدله کی، او یا نړۍ ته وښیي چې موږ هغه څه چې پاکستان وایي هغه نه یو، موږ یا څه شی چې موږ غواړو هغه کوم ترهګریز عمل نه دی، موږ چې څه غواړو هغه کوم ترهګریز هدف نه دی. دا بدلولی شي. تروریزم خو فقط یو دغه ده، دا خو د پهاشو خلکو په خوله کې یوه ښکنځا ده چې که بلوچستان تروریستان وي نو فلسطینیان به ولې نه تروریستان؟ د بلوڅو د فلسطینیانو قضیه یو رقم ده. په همغه وخت چې پاکستان جوړېدی، تر هغه له مخکې آزاد بلوچستان موجود و، آزاد بلوچستان و، آزاد بلوچستان لپاره اراده وه، د آزاد بلوچستان د اراده د بلوچستان په خلکو کې وه، او د بلوچستان بیرغ موجود و، د بلوچستان جغرافیه موجوده وه، د بلوچستان حیثیت موجود و، او د بلوچستان افادیت موجود و. پاکستان لا په وجود نه و راغلی، او چې پاکستان انګریزانو جوړ کړي، دا خو یو دغه خبره ده، راغی بلوچستان په زور قبضه کوي، فلسطین هم په هغه وختو کې قبضه شوی ده. یعنې د فلسطین و د بلوچستان په دغه کې یو مایکرو فرق هم نشته. څنګه چې د فلسطین جهاد روا و، یا د فلسطین دغه ته قضیې ته خلک یو مشروعیت ورکوي، په همدغه رقم باندې بلوچستان قضیه مشروع قضیه ده، د حق غوښتلو پاکه، صفا، او د خدای او د رسول په نسبت باندې روا او جایزه پاکه قضیه ده، او دې کې هیڅ شک نشته چې تقریبا تر بلوچستان تر فلسطینیانو لا هم مظلومان دي. ځکه دغه خو یو د فلسطین قضیه په یو داسې ځای کې دغه ده چې له اسرائیلو سره اړم ده، او شاوخوا عرب دي، نړیوال تشریع یا په اصطلاح باندې نړیوال پروپاګنډ ورته شته، په د سیمې په کچه شته، د ډیپلوماسۍ په میز باندې شته. خو بلوچستان هغه مظلوم خلک دي چې
قضیه پاکه ده، قضیه شرعی ده، قضیه اصولی ده، قضیه بشري و انساني ده، اما د نړۍ مخ نه وراوړي له یو داسې دغه سره، له یو داسې نامشروع یو قابض و یو غاصب قوت سره مخامخ دي چې هغه غاصب قوت ځان ته اسلامي جمهوریت پاکستان وایي، خو د بلوچانو جماعتونه، د بلوچانو کورونه، د بلوچانو روغتونونه، د بلوچانو د ژوند وسایل دا ټول ورته له منځه وړي او بلوچان وژني او د بلوچانو یو قتل عام روان دی. یقینا زه هغه دغه کوم، ما په دې باندې ډېر قوي فوکس درلودلی ده په تېرو 15 کلونو کې څومره قربانۍ چې بلوچانو ورکړي دي، زه فکر نه کوم چې دومره د فلسطینیانو ورکړي دي. داسې حالت را پېښېدو چې عابده ګله د دې کوټې په کوڅو کې به 25 تنه د پوهنتون یا د یونیورسټۍ هغه تنکي ځوانانو لاشونه غورځېدل، لاشونه چې دوی به وژلي وو، استخباراتو پورته کړي وو، بیا به په هغه عقوبت خانو کې وو، په شکنجه خانو کې به وژلي وو، بیا به د دې لاشونه و د دې جنازې به یې راخیستلې وې، په امبارونو باندې به یې غورځولې. په دې امبار باندې د یو بلوڅ جسد پروت دی، په بل امبار باندې د یو بلوڅ جسد پروت دی، او دا د کوټې امبارونه ټول د بلوچانو جسدونه وو چې داسې راکول، یعنې میکسیمم هره ورځ 25 لاشونه راوتل او دا غورځېدل. دا دومره عادي قرباني نه ده. او اوس بلوچان له هغه حده تېر شوي دي چې له پاکستان سره د حقوقو یا په اصطلاح باندې د بلوچستان د حق خبره وکړي. بلوچستان نه په پاکستان له مخه هم آزاد بلوچستان او پاکستان راغلی ده، قبضه کړی ده، او بس نو که ظلم ته دوام ورکوي بلوچ سر نه ټیټوي. بلوچ اخیراً تر هغه وخت بلوچستان ځان د دغه استعمار او د دې قبضې نه خلاصولی شي. په زانګو کې یو د 40 ورځو ماشوم هم پاتې. بلوچان د دغه 40 ورځني ماشوم وینه د ازادۍ په تله کې اچوي او د جنگ ته دوام ورکوي. دا جنگ ته دوام ورکوي او دا جنگ د استقلال جنگ بولي، دا جنگ د ازادۍ جنگ بولي، دا جنگ د شعور جنگ بولي، دا جنگ د خپل ابرو او حیثیت د ساتلو جنگ بولي، او په هیڅ وجه د پاکستان په جغرافیه نه مني او د پاکستان په نامه باندې یو ریاست سره کاروبار نه لري، نه تنها د حقوقو بلکې هر ډول کاروبار ورسره بند کړی دی. بل خوا چې کوم تبلیغات دي چې یو قوي پوځ د نړۍ په سطحه یو قوي پوځ، نه په قوي پوځ دی چې پوځ هغه پوځ چې په 5 جنګونو کې 5 ځله مات شوی دی، اوسنۍ دغه کې که نه د دې په همدې باندې میډیا کوي چې موږ نه هند ته شکست ورکوي. حمله هند پرې کړې وه، سیمې د پاکستان بمبارد شوې، حتی تر دغه پورې نورخان هوایي ډګره پورې ورپنډۍ کې وو، او دوی وایي موږ په هوا کې د انډیا الوتکې لوستلې دي. ښه چېرته مو ویشتلي دي؟ ولا پیلوټ یې نه ده نیولی، ډانچه د دغه نه ده دغه سوې، او دغه هم مسخرې باندې کوي، هندوان ورباندې خاندي. هغه یې داسې درته کوي چې یاره ورکه دا یاره دا تبلیغاتي باد وپړسوي. دوی که دا کوم تبلیغاتي بالون کې دا باد چې وراچي، دا بالون دی وپړسېږي، بیا دغه بالون چاودول د یو سنجاق یا د یو ستنې کار ده چې هندوان یو ستنه داسې ورنږدې کړي، داسې دا بالون به چاودلی. کنې پاکستان له هند سره په 5 نښتو کې، په یوه نښته کې کشمیر له لاسه ورکوي، په بله نښته کې سیاچین له لاسه ورکوي، په بله نښته کې کارګل له لاسه ورکوي، په بله نښته کې ډاکا له لاسه ورکړه. یعنې د پاکستان پوځ تر اوسه پورې کوم جنگ نه دی ګټلی. اخري جنگ یې له افغانستان سره په ننګرهار کې اوس مستقیما موږ هغه ته د پاکستان جنگ و مداخله ویلی سو، په هغه اندازه باندې د پاکستاني پوځ رسوا سو، په هغه اندازه باندې د دوی مداخله دغه سوله. خو په هغه وخت کې نړیوال تبلیغاتي نیټورک له موږ سره نه و، کنې دا خبره به ډېره دغه شوې وای. د ډاکټر نجیب وخت د ننګرهار کې تر دې اندازې پورې پاکستان بد شکست وخوړ چې زه فکر کوم چې بیا به په ژوند باندې همدغه شکست هېر نه شي. کومه چې دوی مداخله وکړه او دغه مداخله د دوی په څټ کې بیرته ور وتړل سوه، او پاکستان هغه شکست یو ترخه پیمانه پورته کړله. هغه یو نه هېرېدونکی جنګ دی د ننګرهار. زه خپله باندې مجاهد وم چې د جنګ په دغه کې ولاړم، د مجاهدینو په صف کې وم، اما په دې کې د افغانانو پیاوړتیا سیمې هم ومنله او تثبیت هم سوله چې افغانان د خپل هېواد د ساتلو توان لري د پاکستان په مقابل کې.
قانی صاحب یعنی ستاسو په نظر باندې و به نه توانېږي نور چې بلوچستان په دې پنجره کې وساتي یا په دې قبضه کې وساتي؟ یعنی که دوی وغواړي چې ویې ساتي باید قیمت ورکړي. نور قیمت د پاکستان په جیب کې نشته. که دوی وغواړي چې بلوچستان ځان سره وساتي، په زور، په جبر، په وژلو، په ټکولو، په سوځلو، په بمبارولو او په نورو طریقو سره، د دې لپاره باید یو قیمت د پاکستان د پوجي اسټابلیشمنت په جیب کې وي چې هغه قیمت اوس نشته ورسره، او پاکستان د دیوالیتپن یا په اصطلاح د کنګال کېدو دنیا ورته ورکوي هغه مصارف، یعنی جیب ورته دنیا هم ډک نه کړي، هغه ملګري به هم ډک نه نه د دې جیب کې نور نه په دې جګړه باندې دوی تجارت کولی شي، نه د جګړې لپاره له خلکو کومک اخیستلی شي، او نه بلوچان په هغه حالت کې دي چې راولاړ شي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته په یو څو روپو په وجه تسلیم شي. یوه پوښتنه د بلوچانو په برخه کې، د بلوچستان په برخه کې بل هم کوم قانع صاحب، کوم اتهامات چې پاکستان چې کوم تورونه د بلوچستان د ملاتړ په اړه باندې په نورو هیوادونو باندې پورې کوي، په دې باندې پاکستان څه کولی شي؟ یا د بلوچستانو داعیه تاواني کولی شي، یا د هغوی داعیه زیانمنولی شي چې دا د هند ملاتړ دی ورسره، دا د ایران ملاتړ دی، دا د افغانستان ملاتړ دی، دغه ملاتړ دی ورسره، په دې باندې دغه داعیه کمزوري کولی شي؟ ګوره دوی خو ډېرې هڅې وکولې. ما درته وایي چې دا تقریبا څه کم 80 کاله دوی د همدغه سرنا غږوي چې انډیانې حمله کیا اور انډیانې ایسے کیا اور انډیانو ویسے کیا، لیکن دا تر پاکستان مشره ده د بلوچستان قضیه، او دا دوی کنټرول نه شوی کړلی. شیرو مري په وخت کې نه شوی کنټرول کړی، لبوکټیس په وخت کې نه شوی کنټرولولی، همدغه د نواب مري په وخت کې هم دا کار دوی ونه سو کولی، له هغې نه وړاندې وروسته یې ونه سو کولی. اوس سیمه بل رقم ده. یعنې پاکستان باید د دیوال پر وال چاکینګ وګوري. امریکا څه اقدامات کړي دي په منځني ختیځ کې، د یو مستقل منځني ختیځ د دفاع یا د مسؤلیت لپاره یې کړي دي، او د بلوچستان له جغرافیې پرته منځنی ختیځ نامکمل دی، یا په اصطلاح د امریکا اجنډا هم نامکمله ده. په کوم هیڅ نور امریکا زه فکر نه کوم چې د پاکستان له پوځي اسټابلیشمنت سره دی د بلوچستان د ایلولو یا د بلوچستان د ساتلو یا په بلوچستان باندې د په اصطلاح باندې د غلبې یا سلطې د ساتلو لپاره خپل ډالر مصرف کړي امریکا. دا کار نه کوي دغه سره، او دا به ونه شي. زه فکر نه کوم چې نور د واشنګټن له اسلام آباد سره د بلوچستان په کنټرولولو کې مالي مرسته وکړي، یا د ځاني مرسته وکړي، یا د تخنیکي مرسته وکړي، یا د بله مرسته وکړي، ځکه چې خپله بلوچستان یو دغسې سیمه ده چې له هغې پرته د منځني ختیځ، یعنې د هغه له استقلاله پرته د منځني ختیځ مسؤلیت نامکمله دی. قانع صاحب، په ورته ډول باندې د پښتنو موضوع ده. د پښتنو موضوع هم همدغسې یو حالت ته رسېدلې ده، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل چې اوس د حقوقو موضوع نه ده چې خلک حقونه غواړي. اوس دا موضوع نه ده چې زما قانون ته استخراج کې او د هغې کې زما حق ماته راکه، یا زما د اوبو نه ګټه پورته کېږي په هغې کې ماته بجلي راکه. د دې نه خبره وتلې ده، او وژنې هم روانې دي، کډه کول هم روان دي. پښتنو ته تر ټولو یوه مهمه موضوع، یوه حساسه موضوع دا ده چې ته د هغې نه مځکه اخلي، ته د هغې نه د هغه جایداد اخلي، هغه د خپلې مینې نه ورکې، او دا لړۍ روانه ده. دغه به څه رامنځته کوي، څه حالت به رامنځته کوي، او پاکستان به نور په دې باندې څومره دغه خلک وغولولی شي چې دا سیمه تصفیه کوو، دلته عملیات دي، دلته د افغانستان نه خلک راوښتي دي، دلته د هند په ملاتړ باندې وسلوال ګروپونه راغلي دي. دا به تر څو پورې دا حالت وساتي؟ د تیرا موضوع یو مثال دی. ولې پاکستان همیشه هم دغه کار کړی دی، خو پښتنو تر د پنجابیانو بدبختانه پښتنو سیاسیونو هم تر پنجابیانو هم زیات د پنجاب د دغه پوځي اسټابلیشمنت په تسلط کې زیاته ونډه درلودلې ده. هغه په دغه باندې د محمود خان سیاستونه، د چارسدي سیاستونه، سراتې سری فضل رحمان سیاستونه یوازینی
دغه چې پښتنو اوس د قیادت او زعامت سټیج ترلاسه کړی د هغه پی ټی ایم دی، هغه ورته وایي چې وروره موږ نور دغه پارلمان دې درګرځوه، نه د پارلمان اواز لرم، نه دا چوکۍ غواړم، نه د انتخاباتو ته حاضرېږم، او نه زما او ستا مسله د انتخاباتو ده چې ستا د پارلمان غړی سم. زه دې په دغه پارلمان کې خپل حقوق نه وینم، زه دې په دغه پارلمان کې اساسي قانون نه وینم، او زه دې په دې پارلمان کې خپل وجود غیر مؤثر بولم. زما قضیه د مالکیت قضیه ده. دا تلویحین دا خبره کوي. زما قضیه زما په وسایلو، زما په خاوره، زما په ځنګلونو، زما پر اوبو، زما پر تنباکو، زما پر برېښنا، زما پر نورو شتمنیو باندې زما د سلطې یا په اصطلاح زما د برلاسۍ مسله ده، او دا له استقلاله پرته نامنظوره ده. نور نو دغه د سیبلې وای خیر تو خیر ما. دلته یو دوه ټکي دي قانع صاحب، او دا سلسله به د ډېره پخوا نه را روانې او تاسې به یې ښه مشاهده کوونکي او عیني شاهدان هستئ. پښتانه سیاستوال مختلف چې هغه د پاکستان سره هغه جغ په اوږه وړي، د پوځ سره جغ په اوږه وړي، او هغوی لکه منظور پښتون یا د منظور پښتون ملګري یا هغه قومي مدني حرکتونه چې اوس را پیدا شوي دي، کوم یوې بریالي ګڼئ؟ آیا هغوی چې د پاکستان جغې په اوږه دی، یا هغوی چې د دغه قوم سره په لاره روان دي، یا د دې قوم رفاه غواړي، د دې قوم تمدن غواړي، دوی ته سیاست غواړي، د دوی مالکیت غواړي، دوی د خپلو ټولو هغه حقونو په خپله مالک کېدل غواړي؟ ولې تاسو دغه وګورئ، په اوس جنګ په بلوچستان او دغه کې روان دی، پښتونخوا کې. د دوی یو نټ پوځ شی چې بلوچانو سره په جنګ اخته وي، خو 4 یونټه یا 5 یونټه پوځ ټول له پښتنو سره په جنګ اخته دی. دلته یو دغه باندې یو پښتون سیاستوال دی، یو انټلیکچوال، سید علم خان. سید علم خان یو خبره کړې وه چې یاره که چېرته پښتانه د بلوڅانو په څېر قدم واخلي، که نه، نو بلوڅان به کال وروسته منزل ته رسیږي او پښتانه به هفته وروسته رسیږي، ځکه د پښتنو دا ډایناسوري قوت، د پښتنو دا لوکیشن او د دې د نفرت که منسجم شي او زعامت ولري، نو د پاکستان کیسه خو بیا خلاصه ده، هېڅ شی نشته. خو که پښتانه په خپل زور باندې پوه شي، پښتانه په د خپل ځان باندې پوه شي، پښتانه په د خپل حیثیت باندې وپوهېږي، او دغه حالت توخته محمد خان یې کش کړی دی، یو لو دغه باندې ناسته د باندې له بلوچانو سره په کوټه کې سرشمالي کوي. وروره هېڅ بلوڅ دا نه دي ویلي چې کوټه زما ده، وروره هېڅ بلوڅ دا نه وایي چې کوټه زما ته په قباله ده. د پټې کوټې قباله هم له پښتنو سره ده، کاریزونه هم د پښتنو په نامه دي، کاسیانو کلای هم د پښتنو په نامه ده، ناچاریان هم د پښتنو په نامه دي، پښتون آباد هم د پښتنو په نامه ده. او بلوڅان خوارانو دا خبره قطعا نه ده کړې چې موږ له کوټه باندې له پښتنو سره جګړه ده یا د پښتنو سره دغه کوو. هغې آماده یې د دغه ځایه څخه چې دا مسله جوړه هم نه ده د پاکستان په پارلمان کې ولاړېږي چې بلوڅ ماما له دا سره کوي. وګوره بلوڅ ماما ته در پام نه ده، بلوڅ هغه په خپلو وینو کې ډوب دی، هغه له پنجاب سره په جګړه کې دی، هغه پادرو باندې ولاړ دی، هغه پر لحدونو ولاړ دی، هغه خپل شهیدان ښخوي. په دې وخت کې ته راولاړېږي د کوټې یو ډېره وړه مسله له بلوڅ سره راپورته کوي، او دا فقط یعنې دغسې موږ له یعنې د دې نه داسې باورونه نه معلومیږي چې هغوی ته د سرحداتو په معلومولو باندې خبرې دي؟ نه مړه هغوی څه دغه د دوی په کتندې لپاره چې ورور راته ګورنر که، ما ته 4 وزارته راکه، او دغه باندې د 400 دغه څه دي، خو یو اوتي راولاړ شي بیا یې وزیر اعلی هاوس باندې نه باسي کېږي سره، یا یې ګورنر کړي. تاسو خبرې ته لینک ورکو تیار ځم. دلته دې کې یوه وړه پوښتنه کومه، تاسو مر باندې لنډ ووایئ، بلوچانو خپل منشور ولې په پښتو لیکلی؟ ګوره بلوچان د پښتنو سره دغه دي، زه درته وایم چې پښتنو د بلوڅ ترمنځ یو ډېر د شیر سرخ په جرګه کې چې احمدشاه بابا دغه کړی، امپراتور یا په اصطلاح باندې مستقل افغانستان بنیاد ایښودل کړی، په دې کې تقریبا د بلوڅو سپین ږیرو
د بلوڅو سپینګیرو تعداد له پښتنو سره یو دغه و. یعنې که درته وایم چې د دغه اوسني افغانستان په بنسټ ایښودلو کې له موږ سره بلوڅو مساوي ونډه اخیستې ده، مساوي برخه یې اخیستې ده. دا خبره بالکل صحیح ده. یوه خو دا خبره ده چې دوی تاریخي افغانستان مؤسسین هم دي دغه بلوچان. له بلې پلوه څخه دغه بلوچان له پښتنو سره اوسېدلي دي. دغه د پاني پت په جګړه کې د پاني پت په جګړه کې احمدشاه بابا په دغه کې وکول، ډیلي کې وکول. په دې کې تر ټولو زیات تلفات د بلوچانو. یعنې دی د تاریخي افغانستان سره موجود وو، له تاریخي افغانستان سره. اوس زموږ خو بلوچستان ورونه دي او موږ خو دا بلوچستان د دې لپاره نه دغه کوو چې که د یو ورور کور اباد سي، خو عین زما کور اباد سو. او دوی هم دغسې فکر کوي که د یو ورور کور یې خواته اباد سي، زما کور اباد دی. او دا خو له موږ سره تاریخي وروري درلودلې ده او دا تاریخي هغه اړیکې چې تر اوسه پورې د تاریخ په پیړیو کې دا وصل سوي دي، نښلېدلي دي او کوشر یې خوړلی دی. دا اړیکې نور د شلېدلو نه دي. که بلوچستان مستقل هیواد هم سي، د افغانستان مټ به وي، د افغانستان دغه به وي. افغانستان به د دوی استقلال، حیثیت، ازادي، شرف، ناموس ته ډېر دروند احترام ولري او دوی به د افغانانو ارامۍ ته، د افغانانو سوکالۍ ته، د افغانانو حیثیتونو ته هماغه درناوی ولري چې افغانان یې ورته لري. پښتون پوځي، پښتون سیاستوال، پښتون سناتور، پښتون د پارلمان غړی او پښتون چې د پښتنو دپاره مبارزه کوي. دغه یو جګړه ده، یو کشمکش دی. څوک پکې برلاسي ګڼئ؟ ګوره برلاسي خو داسې خبره نه ده چې موږ پیشګویي وکړو یا دغه هغه کوم چې مشاهده ده، کوم چې لیدل کېږي په عیني په ډګر کې چې څه ګورو. قومي تحریکونه حتما د قومونو د جوړولو تحریکونه دي. قومونه په څه جوړېږي؟ په استقلالیت په لمن کې جوړېږي، د ازادۍ په لمن کې جوړېږي، د یو قوي واک په لمن کې جوړېږي، د یو قوي حیثیت په لمن کې جوړېږي. او دا هغه څه دي چې قومونه اراده کوي. بلوڅان او پښتنو دواړو دا اراده کړې ده. د پښتنو د دغه شمیر زیات ګڼئ چې کومو د قومي مبارزې اراده کړې، دا شمیر زیات ګڼئ ده هغوی په نسبت باندې چې مخکې ما یاد کړه؟ ګوره پښتانه د پولې ټک ته په زور درول شوي دي. پښتانه په 80% د پاکستان په وجود کې ځان نه ویني. 20% هغه دي چې هغه هم د پنجابیانو سره په کاروبار شریک دي، یا له دغه څخه وتلي دي یا غولېدلي دي. او دا هېڅ دغه نه ده. په 85% پښتانه خپل وجود په پاکستان کې نه ویني. تیراوال د خپلو جایدادونو او ځمکو او د دغه حقونو نه تېرېدونکي دي چې اوس دې بې برخې شو؟ ابدا نه، ابدا نه. باجوړیان د خپلو مشرانو پښتون په پټي باندې ورور وژني، په پټي باندې، په یوه لویش پټي باندې ورور وژني. او هغه به بیا داسې راولاړېږي، د خپله خاوره به پرېږدي او بیا به دی د پنجاب یا د لاهور په ګوجران والا کې دغه کېږي، د چوکیداري ته به ناست دي. دا هغه محشر دی چې مخکې تر دې چې په ما راسي په پنجاب به راځي. باجوړیان، سواتیان، مومند د خپلو مشرانو وینې بخي. دغه هر څه دغه کېږي په دې کاکړستانو، په دې ژوبو، په دې کې دې څه کړي دي، په دې وزیرستانونو کې دې څه کړي دي. یعنې داسې حالت شته چې د میرانشاه له بازاره څخه دې ګاډرې راوړې او دغه کېږي په ګوجران والا کې به خرڅولې. په فرج به راوړ، واشنګ ماشین به چې وي د هغه له کورونو څخه واشنګ ماشینونه غلا کول او هلته به یې خرڅول. دغه وزیري کمیس ما ته یو دغه کړی و، په هغو ورځ ولاکه ما تر ماښامه پورې یعنې یو شپه روز ما خوب نه سوی کولی. دا وزیري خط یې وړی و کوم پنجابي. پښتون وینه بښلی شي، پښتون ناموسي اهانت نشي بښلی. په وزیرستان کې موږ ته ناموسي اهانت شوی دی. د بکسونو څخه د ښځو کالي جامې، د تن جامې د پنجابیانو غلا کړي دي. دا خو د هیرولې هیریدونکي دي، بخونکي دي؟ نه نه، ابدا د پښتانه لپاره نه. وروستۍ پوښتنه قانع صاحب، د ټي ټي پي چې په اړه باندې ډېر بحثونه روان دي، دعوې روانې دي، تورونه روان دي، تورې ګوتې په یو بل باندې کشول کېږي، د همدغه ټولو مسایلو چې بحث مو پرې وکړو د دې نتیجه ده؟ بالکل تروریزم پاکستان جوړ کړی دی.
پاکستان راوستی ده، پاکستان استفاده ځینې کوي، پاکستان بزنس ده، د پاکستان صنعت ده، د پاکستان زراعت ده، د پاکستان کاروبار ده، د پاکستان مینوفیکچرینګ ده، تروریزم بل شی نه ده. فقط یو کاروبار دی، یو پنجاب پیسې ورباندې ګټي بس. ټي ټي پی TTP عکس العمل ده د پنجاب په مقابل کې د پښتنو. بالکل زه دا دغه کوم، دا به ایجاد کړی البته د TTP په دغه کې په پاکستان وو، اما په دغه باندې په مرور د زمان سره دا خلک د ته متوجه شوي دي چې پاکستان د دې سیمې دښمن دی، د دین دښمن دی. دا جنګ دواړه خلک، یو قومي اړخ او یو مذهبي اړخ. هغه مذهبي عکس العمل دی د TTP په شکل کې راپورته شوی دی. ډیره مننه قانع صاحب، بحث کې د برخې اخیستلو نه مو ډیره مننه. کور مو ودان. درنو لیدونکو، له ښاغلي عصمت قانع سره مو بحث همدومره و. تر بیا د الله په امان.